کم کسان چې لمونځ نه کوي اخره واورئ الله تبارک وتعالی عذابونه وکړي. 5 عذاب الله تبارک وتعالی په دنیا کې وکړي. یو عذاب دا دی چې الله تبارک وتعالی په دنیا کې د مخ نور ختموي. یو دوم الله تبارک وتعالی د عمر ورکموي. او دریم چې دی الله تبارک وتعالی د مخ څخه د اسلام او د مسلمان علامې پورته کوي. او د الله تبارک وتعالی یو دعا هم د قبري په دنیا کې. کم بزرگان چې د امت لپاره دعا کوي په هغه کې هغه کسان دعا د دې په باره کې نه قبلېږي کم کسان چې لمونځ قضا کوي. دا یو. درې عذاب بیا د مرګ په وخت کې دی. د مرګ په وخت کې بیا یو عذاب دی چې دی به ډېر سخت تږي. بل عذاب یې دی ډېر سخت وږی به وي. بل عذاب یې دی ذلیل به وي د مرګ په وخت کې. کتابونه لیکي چې دومره به تږي که د دنیا سمندرونه د په خوله کې ورخالي که د تنده به نه مات. دا د بې لمانځه کس لپاره. په قبر کې چې کوم عذاب دی اول د وارې چې عذاب د قبر د راځي فرشته ورته راځي په سخت بد شکل کې وایي او یا ګزه په مځکه نه باسي. ماران ورباندې مسلطي دا مځکه پر تنګي دا پښتي یو دربل ورسره ورتي. او اخر عذاب چې د خدای تبارک وتعالى په لور باندې یو عذاب د الله تبارک قیامت ورځ د الله سره به ملاقات کې حساب کتاب کې الله به د په قهر او غضب باندې. دوم الله تبارک وتعالى به جهنم ته اسي او په جهنم کې او بیا خاص جهنم ته چې کوم دي دا کسان به اسي. د لمونځ دا یو ډېر غټ عظیم عبادت دی. دا د اسلام عظیم رکن دی. نو زموږ که نارینه دی که ښځینه دی د معاشرې انسانان یو خو لمونځ کوي نه کې کوي په داسې وخت باندې کې ته داسې کاروباران ته وګور چې لمر و غر سره ورسي دوی په لمانځه ودرېږي. د ماسپښین لمونځ په 3:30 4 بجې باندې کوي. د سهار د خو نو دی ستړي دي کاروبار یې کړی دي احسان یې پر مور پلار اچولی دي یو څه پیسې ورته راوړي دي د لمونځ معاف یالعیاذ بالله. تهجد خو ده په ګرد عمر نه دی کړی. د دا عذاب بیا زموږ څه دي. زموږ د کور زنانې تاسو وګورئ د خپل زنانو ال واخلئ په کومو جامو کې دی لمونځونه کوي. په هغه جامه کې چې دا ماشوم مینځي ماشوم شیدو ته اچي ماشوم په غیږ کې اخلي په هغه جامه کې دا لمونځ کوي. دا یو لمونځ هم نه دی قبول. خبرې نه دي غریبان. دا ستاسو ذمه داري ده. هره زنانه باید په مسله کې خپله جامه ولري. د لمانځه په وخت کې دا جامه چینج کړي بدله کړي صفا جامه واغوندي. که چېرې دا رقم نه وي د دې زنانې لمونځ نه رسي. او که زموږ زنانې لمونځ کوي په کوم شکل کې ته ورځ پټ د خپلې بیبي ته کښېنه د خپلې خور ته کښېنه چې سره لمونځ کوي. رکوع یې په کوم شان باندې ده لمونځ یې پر کوم شان دی. یو وخت ځینې واورئ چې دا علامه کوم طرز درته وایي الحمدلله په کوم طرز درته وایي ولکه په کفر کې ستا په اسلام کې لیکن دې کوي دې اخته الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خبردار تاسو هر یو د خپل کور شپانه یاست. د خپل کور په باره کې ستاسو پوښتنه کېږي. الله تبارک وتعالی دې د لمانځه عظیم عبادت کولو توفیق راکړي. خدای تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته د دې عظیم رکن د ښه په ښه توګه ادا کولو توفیق راکړي.